ایټالیا کې عام محضر کې ښځو داسې کار وکړ چې خلک یې ټول ځان ته حیران کړل. دا چې څه کار یې کړی دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مه شئ. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. کله چې د ایټالیا یو ډیر لوی او پخوانی هوایي شرکت خپل کار ته د پای ټکی کېښود، د هوایي الوتکو دغه شرکت تر 10,000 پورې کارکوونکي لرل، چې د دې شرکت د خرڅېدو وروسته د شرکت نوي رئیس اعلان وکړ چې دوی به ټول 10,000 کارکوونکي بیرته کار ته ونیسي. خو خبره دا ده چې په دوی کې به نیمایي ته نږدې کارکوونکي د دوی سره په کمو پیسو کار کوي. د الوتکو کارکوونکو چې ډیر یې ښځې وي د دې کار خلاف لاریون وکړ، او په لاریون کې بیا دوی خپلې جامې ته خپل تن څخه د اعتراض په ډول لرې کړي. دوی د شرکت د نوي رهبرۍ څخه غوښتل چې د دوی حقوق باید د پخوا په شان وي. دغه شرکت په ایټالیا کې د 75 کاله کېږي چې فعالیت کاوه. تېره اونۍ یې خپله وروستۍ الوتنه ترسره کړه او نور یې خپل فعالیت ته د پای ټکی کېښود. کارکوونکي خپلې اړتیا ته د پام را جلب کولو دپاره د ښار په منځ کې د لاریون او اعتراض په ترڅ کې خپلې جامې له تن څخه لرې کړي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.